پېښور کې د زړونو د درملنې لوی سرکاري روغتون پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوژي کې د لومړي ځل لپاره د انډوسکوپیک طریقې له لارې د 37 کلن مریض د زړه د والونو او د زړه د سوري پیچلي اپریشن په بریالیتوب ترسره شوی دی. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विदाउट تېره شپه بغیر د هډوکو د ماتولو او سینه څیرلو زما د زړه اپریشن شوی دی او نن زه د دې جوګه شوی یم چې په خپله ګرځېدی شم او په رښتیا ماته نوی ژوند میلاو شوی دی. नई जिंदगी मिल चुकी है. د زړه د اپریشنونو سرجن ډاکټر مجیب داوړ وایي په دې جدید طریقه کې د مریض سینه په بشپړه توګه نه ده څیرل شوې بلکې د وړو کټونو او کیمرو په مرسته عملیات ترسره شوي دي. उसके दोनों वाल्व د مریض د زړه دواړه والونه لیکو او یو پکې غټ سوری هم وو. الحمدلله ما د زړه والونه هم سم کړي دي او سوری مې هم بند کړی دی. ګټه یې دا ده چې مریض ته لږ درد محسوسیږي، کم وینه ضایع کیږي او د نورو مریضانو په پرتله ژر رغیږي. 2 महीने तक ये करोड़ भी नहीं ले सकता. هغه زیاته کړه چې دا پیچلي اپریشن د ټیم ورک په مرسته ممکن شوی او د روغتون هڅه دا ده چې د نړیوال معیار علاج د صوبې ولس ته د خپل کور په درشل کې برابر کړي. د روغتون انتظامی تر مخه دا اپریشن د صحت کارت لارې ویډیا تر سره شوی او مریض د اپریشن 100 ساعت وروسته د ګرځېدو جوګه شوی دی.